سلامونه قدرمنو هېوادوالو، په دې هیله چې جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې د دې ویډیو موږ مخکې شیر کړی و، نو دوه بااحساسه وروڼو مرسته رالېږلی دی، نو دغه دې مورکې ته ورکوو، احساسات یې له تاسو سره شریکوو. موږ سره اوسئ. په زړونو دی پروت غم لکه خمار خوشحالۍ، غم لکه خمار خوشحالۍ، نمو یې په کار خوشحالۍ. السلام علیکم. بابا څنګه یې ښې؟ خیر شکر د خدای خیر راغله. دا 2 ورځې څنګه تېرې شوې؟ بس الحمدلله به تېرېږي ژوند ده، نو بس څنګه کېږي نو کور کې څه یا نه چا مرسته وکړو؟ بس نه چا به مرسته موږ سره نور خو څوک داسې څوک نشته چې مرسته وکړي، څوک پوښتنه وکړي. بس خپله به دغه ریډۍ ده چلوي، بس یو سل یو نیم سل روپۍ پکې پای شي، راشو دلته به ډوډۍ پېښ شي. څنګه اوس کار دې کېږي یا نه؟ وزار بس ګرځم دغه سل یو نیم سل روپۍ لو شي، یا کله 80 روپۍ شي، کله 100 شي، کله یو نیم سل شي، په دغه ټول کورله به دغه بس کوو. په هماغې چلند او په همدې باندې نو بله کومه وسیله زموږ نشته، نه ځمکه شته، نه پټی شته، نه بل شی شته، نه بل شی شته. اوس مهال اوړه غوړي څه کور کې شته؟ وړاکه غوړي وي، اوړه مو نشته. او داسې مالته 100 روپۍ لېږلي وي، 2 نیم سل روپۍ اوس مې هغه راوړه، نور داسې خاص شی نشته. اوړه شته، نه غوړي شته، چې هغلته هغه جانورۍ ایښي ده، غوړي شوي نه دي، ولاکه پکې چک وکړي، چک پکې نشته. یو 2 وروڼه مرسته رالېږلي دي، نو دغه اول واخلي. الله دې قبول کړي، په خپل دربار کې ته یې وشماره. الله ته خیر کړي. 1 2 3 4 5 6 لس زره دي. ها دا بل ورور رالېږلی. الله دې قبول کړي. دا مو شمارم. 1 2 3 4 5 6 څو روپۍ دي؟ شپږ زره، لس زره دي، او 6,000 روپۍ دي. ښه، دغه وروڼه چې مرسته رالېږلي هغې ته څه ویل غواړې؟ څومره خوشحالې؟ الله دې ورته قبول ومنظور کړي، او موږ دا غواړو چې خدای پاک دغسې ځوانانو داسې هغه پیدا کړي چې موږ سره نورې مرستې هم وکړي، او نور موږ سره کومکونه وکړي. همدا به ورته په درد وکړو ورځ د قیامت کې، او الله به ورته اجرونه ورکړي چې موږ مسکینان بیچارهګان یادوي او موږ سره کومک کوي. الله دې تاسو ته هم اجر درکړي چې دې ځای پورې راغلي یاستئ، او دا زموږ ستاسې پوښتنه کړې ده. ښه مورجانې، ته څه ورکړه؟ تاسو سره دې الله ښه وکړي چې دغه پیسې موږ ته راکړلې، موږ نه غوړي وو نه اوړه وو، کور کې مس وو، هېڅ شی هم نه وو. تاسو سره دې الله ښه وکړي، چا چې دا پیسې رالېږلي دي الله دې هغو سره هم خدای ښه وکړي، هغه دې الله پاک کامیابه لري. دغسې خدای پاک دې ورته نور هم ورکړي چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ غواړو چې موږ سره نور هم مرسته وکړي. الله تعالی دې آباد او ودانه لري، او الله دې خوشحاله لري چې موږ سره یې مرسته کړې ده. موږ غواړو چې نور هم موږ سره مرسته وکړي، دغسې غریب لکه موږ غوندې. نو الله تعالی دې خوشحاله لري تاسو سره چې تاسو هم په عذاب شئ، راغلی دغلته موږ پورې، او زموږ خبر هم واغسته. الله تعالی دې تاسو وبخي، او خدای هم خوشحاله لري. مورکې ته څه ویل غواړې؟ اوس خوشحالې؟ اوس خوشحاله یم چې تاسو موږ سره مرسته وکړله، موږ سره پیسې پیدا شوه چې د نو عملیات مو وکړو، موږ سره پیسې پیدا شوه. الله دې موږ ته نور هم راکړي لکه موږ دغه وروڼو څخه نړۍ مننه کومه چې له دغه کورنۍ سره مرسته وکړو. هیله کومه چې تاسو همداسې تل موږ سره همکار اوسئ. که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا 90 90 288 د لیدو څخه مننه.